زیارت لنډه کیسه لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي. سوړ باد د ماشومې پر چاودې غومبرې ولګېد. ځوانې ښځې زړه چادري پرې واچوله. د وړې نجلۍ غونچه جړ ویښته د چادري له پرې شوي ځایه راووتل. ښځې د ماشومې غږ واورېد. ابۍ پټېدا مې ښه نه ده. ښځې ورو وویل ناروغه کېږې. وړې نجلۍ څه ونه ویل. شېبه وروسته یې چادري له سره پورته کړه. د ښځې تندی تریو شو. نجلۍ وویل خو تا راوستم. ویل دې چې راتګ دې د خلکو زړونه نرموي. شاید کوم یو خپل جیب ته لاس کړي. ښځې سوړ اسویلی وایست. یوه لاروي ته یې لاس ور وغځاوه. په خواره خوله یې وویل ها وروره د خدای روی مې دروړی. ماشومان مې وږي دي. 11 ګون خو راکه. سړی مخامخ سرلوڅي زیارت ته ننوت. تر قبره راګرځېدلې شنې کټارې ته یې سلګون ور واچاوه. نجلۍ ورو وویل هاغه ماشومان لري. ښځې په بل لاروي پسې ناره کړه. چاودې رغوی یې هماغسې په هوا کې تش پاتې شو. ماشومې وویل ماشومان یې شته؟ ښځې ور وکتل. د چا؟ قبر. ته ورته وګوره د شنې کټارې منځ له پیسو ډک دی. د ښځې ټنډه تروه شوه. زیارت نو ماشومان له کومه کړل؟ دوړه راغله. نجلۍ اخ کړل. ښی سترګې ته یې لاس ونیو. ښځې په بیړه ور وکتل. د نجلۍ له پزې رڼې اوبه راتویې شوې. ښځې وویل سترګه دې خلاصه کړه. ماشومې په ژړغوني غږ وویل نه کېږي سوځي. ښځې د نجلۍ سترګه په خپلو 2 ګوتو خلاصه کړه. سرې سترګې ته یې ورپو کړل. نجلۍ غبرګې سترګې پټې کړې. ښځې د خپلې چادرۍ یوه نرۍ څوکه په 2 ګوتو کې ونیوله. د نجلۍ پر سترګو یې ورتېره کړه. ویې ویل لاړه شه هلته پر سمنټ کښېنه. هلته دوړه نه پورته کېږي. نجلۍ ورو وویل خو تا ویل چې په همدې خاورو کې ناسته راته ښه ده. دلته لا خوار ښکارو. ښځې څه ونه ویل. د نجلۍ سپېرې شونډې وخوځېدې. ابۍ ته به نه یې خبره. ماشومان به یې وږي وي. ښځې ور وکتل. نجلۍ په پیسو کې پټ قبر ته کتل. ښځې وویل خلک وایي چې دا زیارت ډېر پخوانی دی. 300-400 کاله یې وتلي دي. څوک به یې نه یې پاته. نو دا خلک ولې پیسې ور اچوي؟ دا خو مړ دی. مړی پیسې څه کوي؟ د ښځې ټنډه تروه شوه. چټیات مه وایه اوبه دې وهي. څوک؟ زیارت. نجلۍ تر ډېره غلې وه. وروسته یې په خواره خوله وویل ابۍ کاشکې مړه وای. زیارت به دې راباندې جوړ کړی وای. ته او کوچنۍ خور خو به مې په نس ماړه واست. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. د وړې ماشومې سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه. یوه لاروي ته یې خوله جینګه کړه. ها وروره زوی مړی مه شې. د یوې وچې ډوډۍ پیسې خو راکه. سړی مخکې لاړ. قبر ته ودرېد. بټوه یې راواخیسته. ماشومې سوړ اسویلی وایست. کاشکې زه زیارت وای. د کیسې پای.